چیرې ته چیرې زه ډېر ډارېږم. مورې ته چېرته یې؟ باره شه. باره شه. زویا باره شه. مورې ته چېرته یې؟ زویا باره شه. ته زما غږ اورې؟ مورې باره شه. زویا باره شه. مورې ته چېرته یې؟ زویا ته چېرته یې؟ باره شه. باره شه. ته زما غږ اورې؟ باره شه. چکان مې کور ته بیولی دی. په ما خو غوسه نه یې که نه؟ نه ښه دې کړي. ته ښه یې؟ ډېر وډار شوې؟ مه ډارېږه. تاسې ښایي دې نیز مېرمنې؟ ښه یم. نورې جامې به مو اغوستې وې. تاسو تلای شئ. زه له کان سره پاتې کېږم. بازدای دې نیز. لږ وروسته له دوی نه هم ژغورل کېږو. ته اوس ځان وچکه وچکه وچکه. کانا دلته څه خبره ده؟ زوی جانه څه شوي دي؟ ته ولې داسې لوند یې؟ ها؟ پلاره څه در باندې شوي؟ هله نو راته ووایه څه خبره ده؟ څه شوي؟ کان اوس ته لوېدلی و. دې نیز مېرمنې وژغوره. ته ښه یې زوی جانه؟ ها؟ ژمنه دې کړې وه. ولې رانغلې؟ کار مې لږ وځنډېده. خو تا ته مې عاش پخه کړې وو. بخښنه غواړم زوی جانه. هله راځه جامې دې بدلوم که نه ناروغ به شې. هله نو نه نه غواړم پلاره. نور زه ستا په خبرو باور نه کوم. سمه ده کنه. بخښنه غواړم زویه. ته رښتیا وایې.
تا نه راځه چې جامې در واغوندم. نه غواړم واغوندم. زه یې وراغوندم. راځه ګرانه. اوس دې دا جامې لرې که ګرانه سمه ده که نه نو بیا ناروغه کېږي. هله نو آفرین. ویې باسه. آفرین. دا د چا جامې دي؟ نه غواړم لاړ شم. په ما څه نه دي شوي. یعنې نه غواړې د ناسخور لیدو ته لاړ شې؟ دا څه چې دا بیا ځم. سمه ده زویه، لومړی دې جامې بدلې کړې، ډېره ښکلا دې کړې. هله پاڅېږه. هله ګرانه ځه چې ځو. بېرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ. او پرمختګ لامل ګرځي. یووالی سوله راولي. په یووالي کې په زړه پورې شیان پېښېدلی شي. آرزوی مئی است که باید صلح بیا از تمام مردم از تمام اقشاری که در افغانستان است از اونها خواهش میکنیم که در صلح بپیوندند. اگر صلح باشه ما میتونیم در یک آرامی و فضای خوب زندگی کنیم. اولادای ما میتونه که به شکل اساسیش برن مکتب دست بخوانند و مملکتمون مترقی یک مملکت پیشرفته به حساب میاد. که مونږ ګډ ژوند وغواړو مونږ باید د یو ملت په توګه متحد شو. ټول سره یو ځای د سولې په لار. ټولې برخې باید په مایع توګه یو شانتي جذبوالی ولري. دا دی کانفي، یو ډول جذبونکی ټکنالوژي چې یوازې په کانفي کې موجود ده. پمپر دننه مایعات په یو شان خپلوي او د پمپر څخه د وتلو غوټه کېدلو د مخنیوي باعث ګرځي. انحطاف بښونکي جذبونه ستاسو ماشوم لا راحته کوي. کانفي پمپر د میندو وړاندیز. په شپو او ورځو کې ستاسې لپاره تر ټولو خوندي ځای ستاسې کور دی. نو د تګ او راتګ په کمولو سره د امکان تر حده خپل ځان او نور کسان له کورونا ویروس څخه خوندي وساتئ او په خپله هم خپل کور ته کورونا را نه وړئ. او برعکس عامه ځایونه او هغه ځایونه چې ډېر خلک پکې راغونډېږي ستاسو لپاره تر ټولو خطرناک دی. او یا په بله اصطلاح هر څومره چې مو له نورو کسانو سره فزیکي واټن کموئ په هماغه کچه په کورونا د اخته کېدو شونتیا زیاته ده. ځکه نو لاندې ساده لارښوونې په نظر کې ونیسئ تر څو خوندي پاتې شئ. په کور کې پاتې شئ او له ډېر اړین کار پرته له کوره بهر مه وځئ. کله چې سودا پیرلو لپاره له کوره بهر وځئ نو له نورو کسانو سره 2 متره واټن وساتئ او نوبت مراعات کړئ. د بهر وتلو او په ځانګړې توګه عامه ځایونه او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته د تګ پر مهال ماسک واغوندئ. لږ تر لږه 2 متره واټن له نورو څخه وساتئ. له ماسک څخه په ګټه اخیستنې سره نږدې ځایونو کې پلي تګ وکړئ یا بایسکل وچلوئ. دا ټول کارونه په پوره پاملرنې سره ترسره کړئ تر څو خوندي پاتې شئ.
باید تل خوشحاله اوسئ او تاسو نه باید د هغه د پامپرس په اړه اندېښنه وکړئ. د مرسي پلاس پامپرس ډبل کشک لرونکی د پښو شاوخوا ته ستاسو اندېښنه په دې برخه کې له منځه وړي. ماشوم باید راحته لوبه وکړي، نو د هغه پامپرس ته پاملرنه ډېره مهمه ده. د مرسي پلاس دننه کشکونه د دې لامل کېږي چې ماشوم مو له خپلې لوبې څخه ډېر خوند واخلي. ماشوم باید سالمه پوستکی ولري چې په خوشحالۍ د خوب کوټې ته لاړ شي. د مرسي پلاس لویه او شنه لایه د دې لامل کېږي چې د جذب سرعت لوړ شي او د ماشوم پوستکی وچ پاتې شي. تاسو هم باید ښه احساس د خپل ماشوم پامپرز نه ولرئ، نو تاسو کولی شئ چې د مرسي پلاس له پامپرزو نه استفاده وکړئ. مرسي پلاس د خوشحالو ماشومانو ملګری. موږ نن راغلي یو چې د محترمو خلکو نظر د پارادایس د انارو اوبو په اړه واورو. پارادایس واقعا عالی ناز خور به هم راورسېږي، سمه ده؟ هله راځه ته به دې هله وګورم، راځه. وروسته به درملم درکړم. سمه ده که انجانه؟ ناز خور به دې هم تر هغه وخته راورسېږي. امیده وروره سلام. څه مرسته کولی شم؟ ته د امید ښځه یې که نه؟ هو، په امید کوم څه شوي څنګه؟ هو، یو څه شوي دي. مین شوی دی. او زه له هغه سره مینه لرم. ناز تا څه کړي؟ ها تا څه کړي؟ هیڅ دلته راغلم. زه د تېر ویستلم. دا خبره اوس له کومه شوه ګرانې؟ اناس خورئ؟ کنه راځه ځو. هله اناس خور ولې له ما سره خبرې نه کوي؟ ولې به خبرې نه کوي زویه؟ هرومرو کوم کار لري؟ بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ.
د فالولو لپاره D200 ولیکئ او 3.8 ته یې واستوئ. همدا اوس خپله کڅوړه فعاله کړئ او له چټک انټرنیټ څخه خوند واخلئ. اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. محصلین گرامی، با افتتاح حساب محصل داد و ستد پولی خود را در دوران تحصیل سهولت بخشیده و از مزایای این حساب بهره‌مند شوید. افتتاح حساب بانکی به صورت رایگان. تخفیف خاص برای دریافت ماستر دیبت کارت. تخفیف ویژه در هتل‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، جمنازیوم‌ها و نمایندگی‌های مسافرتی و غیره. نگهداری حساب بدون فیس ماهوار و دریافت پیام‌های آگاهی دهی رایگان. دقیق بیاندیشید و درست گام بردارید. موفقیت از آن شماست. د کوثر قیماقو پر مټ خپله ورځ لا خوندوره او صحتمنده کړئ. د سهارني خواړه، څاښت خواړه، د غرمې خواړه، د تازه میوې وخت او د چای وخت، پیرني او شیربرنج یا د خوږو لیوالتیا. د کوثر قیماق له هر خوراک ستر خوراک جوړوي. د کوثر قیماق هر خوراک خوندور او صحتمند کوي. د وطن تولید، د وطن ویاړ. سوپر پاور انرژی سوپر پاور در مجهزترین فابریکه تولیدی زیر نظر کارشناسان و متخصصان با استفاده از لابراتوارهای مجهز 100% صحی و معیاری تولید می‌گردد. با نوشیدن سوپر پاور و جذب ویتامین‌های مفید قوای فکری و جسمی خود را تقویت بخشید. سوپر پاور قدرت و کیفیت. واو، پس باید نوشید. Is the assurance of your health. قوت به اراده کې دی چې موږ منزل ته رسوي. قوت په مینه او مهربانۍ کې زموږ اړیکو ته ښایست وربښي. قوت به زموږ د مېلمستیا دود ته یو نوې څېره وربښي. له دې نه وروسته قوت په هر سفر کې درسره وي. د وطن تولید، د وطن ویاړ. اسلام آباد د سولې په بدل کې له کابله کوم قیمت غواړي؟ دولتي نظام کمزوری شي یا خدای مکه چې سکوت له منځه شي یا دومره کمزوری شي چې پاکستان بیا وایي چې او ته داسې وکړه، ته داسې وکړه، ته داسې وکړه. هغه عمران خان چې څو ورځې مخکې کابل ته راغلی و د پاکستان نماینده و چې دا د دوحې د چوکاټ شي، دا د سولې چوکاټ نه دی. دا د امریکي قواو د وتلو چوکاټ. پاکستان او امریکا داسې کوم ډیل کړی دی چې افغانانو ته خطرناک واوسي. نو د ترهګرۍ صرف د یو سازمان سره سوله کول، یو سازمان ترهګرۍ کې بند کړي، نو ټول خو نه بندوي که نه. باید چې ترهګرۍ ټول سازمانونه ډسمنټل شوي وي، ختم شوي وي. پی ټي ایم تر کله لا هم دا جبر وزغلي. مونږ به دا خبره کوله چې دلته کې پیګاوې دي، دلته خلک ناست دي او زی افغانستان کې جنګ کوي، دی به مونږ ته وایي تاسو غلط تبلیغات کوئ. تاوده بحثونه نن شپه 10:10 دقیقې. دغه خپرونه تاسې ته د هیټ انرژي ډرینک لخوا وړاندې کیږي. Drink and beat. ګوره فکر ته مې یو څه راغلل زوی جانه. کور ته به لاړ شو، له هګیو نه به خوندور خواړه جوړ کړو. نه نه یې غواړم، زه هېڅ هم نه غواړم پلار جانه. زه نه غواړم بیا هغه کور ته لاړ شم. خو ولې هغه خو زموږ خپل کور دی. هغه نه دی زما کور، بل دی. زه مې خپل کور ته ځم، د ناز خورم، نور زه نه خوښېږم. هیله کوم ما مې خپل کور ته بوسه. وګوره ابراهیم دی زنګ یې وهلی، غواړې خبرې وکړې؟
ځواب ورکړه وګوره چې تا ته څه وایي. ابراهیم کاکا کانا څنګه یې؟ خیم ته څنګه یې؟ خیم ته څنګه یې؟ خیم اهلا ورته ووایه چې کور ته راشي ورسره لوبې وکړو. ابراهیم کاکا کور ته راتلی شئ؟ البته ښه درته. سمه ده بیا نو د لیدو په هیله. د لیدو په هیله ګرانه. مهرباني ښاغلی علي نجاته مېلمانه مو راغلي دي. نننۍ ټولې غونډې وځنډوه، سمه ده؟ یوازې یو ګواښ دی ښاغلی امید. پیسې باید یې بېونې کې تیارې کړي. سره مینه لرم. هیڅ مې فکر نه کوه چې دومره ژر به بیا سره ووینو. لکه چې مهمه خبره ده چې ماته دې زنګ ووهه. هغه د ماشومانو ډاکټره ښیم. ناز هر څه چې ده په دې وروستیو کې ډېره وینم چې کور ته راځي. دا ښځه خاوند نه لري. همدارنګه څنګه به یې دا کار کړی وي. خو کان هم په هغې مین شوی دی. کان پرته له هغې نه بل څوک نه ویني. کان یې مین کړی که پلار یې؟ اوزه ته دومره کلونه زیار وباسه، د هغه زړه لاسته راوړه، یوه ډاکټر راشي هر څه سره ویسي. چټیات مه وایه. غواړم چې د هغې ښځې په اړه په هر څه پوهه شم. ناز مېرمنه یوه هوښیاره ډاکټره ده، ښکلې ښځه ده، همدارنګه صادقه هم ده. یعنې هر هغه څه لري چې یو سړی یې له خپلې مېرمنې نه غواړي. لکه څنګه چې پوهېږي واده یې کړی، د خاوند نوم یې هم امید دی. امید یو مستري دی او د موټرو طراحي کوي. زه چې څومره هم په دې کار کې بلد یم. هره کمپنۍ چې له شتون نه خبره شي هغه ځان سره نیسي. هغه څوک ده چې علي اوس په لټه کې دی. ښه ده، نو علي نجات ولې نه غواړي چې د هغه سړي دا وړتیا وکاروي؟ علي نجات خو د هغه له کارونو نه خبر دی. امید دا وړتیا خپل ځان سره ساتلی. ولې؟ هغه هم کلونه کار کړی، اوس خو نشي کولی چې هر څوک ورشي او هغه خپل ټول کارونه ورته مخته کېږدي. یعنې ستا او د هغه فکر یو ډول دی. ښه نو ته خو پوهېږې که نه، بیا نو ولې کوم څه نه کوې؟ ها رښتیا خو خبره هم دا ده که نه. زه هم په تمه یم چې په سم وخت کې یو سم برید ترسره کړم. نیسان مېرمنې وړتیا خو د رسم ښکلو کې نه ده، وړتیا دا ده چې هغه رسم به چیرته وړي او چیرته به یې خرڅوي. پوه شوم. یعنې علي نجات امید ته او امید علي نجات ته اړتیا لري، همداسې ده؟ بیخي همداسې ده. تاسو سره خبرې کولو خوند درلود. زه اوس باید شرکت ته لاړ شم. د قهوې لپاره هم مننه کوم. ها یوه شپه به تاسو سره یو ځای خواړه هم وخورو. څه خبره ده؟ ولې خفه یې؟ څه وکړم نو، همداسې دیوالونه او هندارې ته ګورم، یو څه لټوم. ځکه دلته چې ګورم په هېڅ هم نه پوهېږم. سبا ته ازموینه لرم خو په هېڅ هم نه پوهېږم، هېڅ هم نشم کولی. همداسې چوپه خوله پاتې یم. که په دې مضمون کې هم پاتې شم بیا نو مور مې پوهنتون د زړه راتوروي. زه هم نه پوهېږم چې څه وکړم. اندېښنه مه کوه، زه تا ته درس زده کوم. رښتیا وایي؟ البته حسن هم دا دومره ستونزمن درس نه دی. یعنې
تر سبا پورې هر څه زده کوې. سمه ده، څه وکړو؟ یعنې چېرته درس ووایو؟ زموږ کور ته به لاړ شو. بس که نور. څنګه ها؟ وایي چې نه کېږي. فکر کوم ته ټوکې کوې ګوګچې. ځکه چې ته اوس غواړې درس ووایې، زه خو نشم کولی تا ته زاری وکړم. نه داسې څه نه دي، رښتیا وایم. سمه ده، داسې چې ده زو زر کوه چې درس ووایو. څه کوئ ها؟ چېرته ځئ؟ کار ته ځم پلارجانه. فکر کوم څه ته چټیات وایي. نه غواړم چې دې حالت ته نور دوام ورکړي. ای بخښنه غواړم لکه چې دا ویښ مې کړي. نه ګرانه حسنه، زه ویده نه وم. لږ څه درد لرم. بیا نو زه به نرسره وغواړم ها؟ نه ګرانه، یو شېبه صبر وکړه، لږ وروسته نرسه راځي، د درد ضد درمل راکوي، کومه ستونزه نشته. کوم بل څه غواړې چې درته راوړم استاده؟ بل کوم څه؟ بابر سریا په اصل کې ته خو تیار اوس دلته راغلی. هغه زموږ د ورهان ورور وریجې او ناخود څه دي چې په سر لږ څه د چرګ غوښه هم وي. هغه ته مې ډېر زړه شوی. داسې چې راځه زه مغه اخلم، په دې کې کومه خبره نه ده. همدا اوس ځم او تا ته یې راوړم. هغه هم واخله، یو نیم خوراک کباب هم راوړه. ته خو رژیم کې استاده. حسنه، زه پرهېزم، ټوکې کوم. کښېنه. دا روغتون دی، د پلار کور دی نه دی. دا کار ما ته پرېږده، زه ښه پوهېږم چې څنګه دا کار وکړم. رښتیا ووایه حسنه، هره بلا له تا نه پیدا کېږي. ته رښتیا وایي. رښتیا ده، د خوړو خبره راغله. سهار یې نه مې فکر کوه استاده، زه تا نه یوه پوښتنه کوم. ووایه څه دي؟ ته هغه کار څنګه حلوي؟ کوم کار بابر سریا؟ هغه کارونه. څه د څه شي کارونه؟ نور خو پوه شه د تشناب کار ښیم. هغه کار څنګه حلوي؟ دلته پروت یې. زه به اوس راته ووایم چې څنګه هغه کار حلوم بابر سریا. زه یو ځل ښه شم او له دې ځای نه به ووځم. زه به بیا ستا لاس مات کړم چې دلته به ستار شي. بیا وروسته یې خپله ووینې چې څنګه هغه کار حلیږي. هېڅ خبره هم نه ده. هلکه مونږ په څه درد کې یو ته څه وایې بابر سریا؟ جاهده مور نه ده تللې؟ نه ما څو ځلې ورته وویل چې لاړه شه، خو هېڅ نه ځي. وایم دلته پاتې کېږم. ګوګچه تللې ده؟ تللې ده. کله چې لومړی په هوش راغلم، سترګې مې چې خلاصې کړې، ګورم چې ګوګچه مې مخې ته ناسته ده. او مې ویل چې ګینجو ته نور مړ شوی او دلته جنت ته راغلی. اوی ګینجو استاده خیرت، خدای جنت منت یادوي. څه خبره ده ها؟ یعنې وایي چې موږ هم پوه شو. په څه شي پوه شوې غواړې؟ په څه شي پوه شې؟ ووایه څه دي؟ اوه یعنې فکر مې وکړه چې مړ شوی یم، مړ یم او جنت ته راغلی یم. په دې کې نور څه خبره ده ها؟ ته ولې خبره بلې خوا ته وړې؟ ستونزه مه جوړوه. ته ولې دومره زر بیا په غوسه شوې؟ د خدای شکر موږ هم نران یو، د نرانو راشدو. اسماعیله ما مې ستړی کفه نو. یوه خبره درته وکړم، که چېرې په تا کوم څه شوي وای، ما به څه کول که په تا کوم څه شوي وای، که مړ شوی وای. په کراره دا ځای پرېږده هلکه، دا ځای پرېږده. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. معززین گرامی، با افتتاح حساب محصل داد و ستاد پولی خود را در دوران تحصیل سهولت بخشیده و از مزایای این حساب بهره مند شوید. افتتاح حساب بانکی به صورت رایگان. تخفیف خاص برای دریافت ماستر دیبت کارت. تخفیف ویژه در هتل‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، ژیمنازیوم‌ها و نمایندگی‌های مسافرتی و غیره. نگهداری حساب بدون فیس ماهوار و دریافت پیام‌های آگاهی دهی رایگان. دقیق بیاندیشید و درست گام بردارید. موفقیت از آن شماست. آیا د کیفیت په لټه کې یاست؟
زموږ وړاندیز دا دی د ایچ ډي پلس غوره ریسیور سره تاسو کولی شئ چې 250 غوره چینلونه د ایچ ډي پلس 100 کڅوړه کې چپې کړي. سپورټي، سینمایي، تفریحي، اسلامي او ټول داخلي چینلونه شامل دي. یوازې د 250 افغانیو په بدل کې هره میاشت ترلاسه کړئ. بیړه وکړئ، د ایچ ډي پلس 100 کڅوړه د 250 افغانیو په بدل کې فعاله کړئ او 250 غوره چینلونه ننداره کړئ. د لا ډېرو معلوماتو لپاره د 880 شمېرې سره په اړیکه کې شئ. ایچ ډي پلس، لږ قیمت، لوړ کیفیت. د ATM کارتونو کاروونکو ته زیری. قدرمنو پیرودونکو، اوس تاسې کولی شئ د افغانستان د تادیاتو سیستم یا APS لخوا د رامنځته شویو اسانتیاو څخه په ګټې اخیستنې سره د افغانستان اسلامي بانک د صرافۍ اتومات ماشینونو سربیره د اړتیا په وخت د نورو بانکونو د صرافۍ له اتومات ماشینونو څخه هم پیسې ترلاسه کړئ. همدارنګه د نورو بانکونو د ATM کارتونو درلودونکي هم کولی شي په کابل او ولایتونو کې د افغانستان اسلامي بانک د صرافۍ له اتومات ماشینونو څخه خپلې پیسې ترلاسه کړي. د افغانستان اسلامي بانک د بریا په لور. Is the assurance of your health. قوات په اراده کې دی چې موږ منزل ته رسوي. قوات په مینه او مهربانۍ کې زموږ اړیکو ته ښایست وربښي. قوات به زموږ د مېلمستیا دود ته یو نوې څېره وربښي. له دې نه وروسته قوات په هر سفر کې درسره وي. د وطن تولید، د وطن ویاړ. چې باید تاسې وګورئ. د څه په اړه؟ سلجوقه راموست. د اتلانو ډله چېرته ده لومړی بریدمنې؟ د اتلانو نامتو ډله چېرته ده؟ سر دې پورته که پورته که. لازه لرې که بې شرفه لرې که. لکه چې د عسکر لکه هیجانې دي، ژوندی نشي پاتې کېدلی. له تا نه بیخي لیونی جوړ شوی دی. زه پوهېږم چې له تا سره څه وکړم حیدره. اتلان نن شپه 9 بجې. دغه خپرونه تاسې ته د هیټ انرژي ډرینک لخوا وړاندې کیږي. Drink and beat. څه دې وکړل؟ خدای دې ته ووهي رزیله. بله ښاغلی مراده څنګه یې؟
که په یاد مو وي زه امید یم. څنګه یاستئ؟ ښه یم، ته څنګه یې؟ ښه یم، ژوندی اوسې ښاغلیه، بیخي ښه یم، ژوندی اوسې. ښاغلی مراده، هغه ما ستاسو د پروژې لپاره یو څه تیار کړي وو، خو یوه ستونزه رامنځته شوې. تاسو نه مې یو 2 ورځې یعنې یو 2 ورځې نور هم وخت غوښته. نور نو دې کار ته نشو په تمه کېدی. که د 2 ورځو په ترڅ کې د پام وړ کوم څه رانه وړل، له بده مرغه چې تاسو ته به دا کار یو خوب پاتې شي. داسې چې ده، زه ډېره بخښنه غواړم، زه نن هېڅ ښه نه یم. زه تاسو ته وروسته زنګ وهم، سمه ده؟ اوس ښه وخت تاسو ته غواړم. مننه کوم. ولې په خیر راغلې زمريه، موږ دې ډېر وډار کړو. خیر اوسې. څنګه یې کانجانه؟ بیخي ښه یم. ابراهیم کاکا چېرته دی؟ راغلی دی؟ نه دی راغلی. دینیس خپلې کوټې کې ده. نه مخکې ووته، شرکت ته لاړه. شاګل خورې موږ پخلنځي ته لاړ شو. سمه ده، راځه. په کان پام کوئ. سمه ده ښاغلی علي، تاسو اندېښنه مه کوئ. تا د خپله بې پروایۍ له امله نورو ته سزا ورکوئ. کله چې کان هاوس ته ولوېده، تاسې ټول همدلته وئ. همدارنګه دینیز کان وژغوره، خو تاسې هېڅ خبر هم نه وئ. هو، موږ ټول همدلته وو، خو یوازې ته د پلار په توګه دلته نه وې. پوه شو، تا نه یو ښه پلار نه جوړېږي. ډېر خوندور دی، په لاسونو مو برکت شه. دارو دې شه زویه. کانا راځه زمری ځو. خو خواړه مې پاته دي که نه؟ ګلسوم ترور به یې درکړي، په لاره کې موټر کې وخوره. راځه زویه. د خدای په امان. د لیدو په هیله. ابراهیم کاکا څنګه یې کانا؟ ابراهیمه ته دلته پاتې شه. راځه زمریه. ښاغلي علي نجات څه شوي؟ نو پوهېږم لږ مخکې راغلل، اوس دي. ښه دې وکړه چې راغلې، تا ته پیره کې پاتې. لږ څه سره دي، خو بیا هم کاغذ کې وخله چې ونه سوځېږي. راکاچه خوند یې وګوره. دارو دې شه. ناز مې لټوله نشته. ناز خور مې له سهار نه نه ده لیدلې، تلیفون یې بند دی. امید وروره. سمه ده، وروسته بیا سره وینو. سمه ده، زه اوس ګنجو ته ورځم. سمه ده وروره. ای څه شوي ته ښه یې زویه؟ ښه یم جاهد یم، مورې بیخي ښه یم. البته دومره هم ښه شوی نه یم چې د دې ځوان لاس او پښې ورته ماتې کړم. نمک حرامه یې، همدا اوس یې نمک حرام یې وکړه. د دې لپاره چې ته په پښو ودرېږې، ما څه ونه کړل، خو ته دې خبرو ته وګوره. اسماعیله ته راباندې ډېر ګران یې. امید بشه، په خیر راغلې. څنګه یې مورې؟ ښه یم، د خدای شکر دی. ګنجو ته ښه راته ښکارې، ښه یې که نه؟ ښه یم بیخي ښه یم. رښتیا د شپې د کار څنګه و؟ د موټر نمونه دې جوړه کړه؟ یو څه مې ورکړل وروره. هغه ډاکټر سره مې خبرې وکړې، ویل یې چې په 1-2 ورځو کې تا رخصتوي، خو کار ته به نه راځې دوکان ته. یو څو ورځې مه راځه. وروره، یعنې کور کې به همداسې پروت یم؟ دا خو لویه ستونزه ده، دا کار به څنګه وشي؟ یو کار به وکړو استاده، تا ته به په دوکان کې یو بستر جوړ کړو. که ونه شو زه هم ستا کور ته درځم، هلته به اوسو. هېڅ اړتیا نشته زویه، ته یو ځل په خیر ښه شه زویه، روغتون نه ووځه، زه دې بیا یم، ساتنه درنه کوم. نه جاهد یم مورې، حسنه ته مې ډېره په زحمت کړې یې که نه؟
داسې څه نه کېږي. کېږي ته اوس فکر مه کوه. نه کېږي. مور وویل که نه اوس ته دومره شوې چې د مور خبره کې خبره کوې. زه اوس ځم، یعنې لاړ به شم. ناز خو به نن تا ته نه وي راغلي وروره. نه ده راغلی. ښه ده. هله نو زه ځم. مورې ته ولې دلته ناسته یې؟ کور ته لاړه شه. لاړه شه مورې هله. راځه. ښه ده. لاړه شه. هله نو زویه شفا دې مننه کوم. ژوندی اوسې. څه دې په ځای کې ښه وخت ولرئ. زه غواړم خپل کور ته مې لاړ شم پلاره. ډېر په تنګ شوی یم. درته مې وویل چې یو دفتر غواړم. پوښتنه مې درنه ونه کړه چې په خبره پوه شوې که نه؟ ولې ویل چې هو پوه شوم. د شرکت په اړه غواړم په یو څه پوه شم. مانه څه پټ شوي؟ عایشې مېرمنې یوه ساده پوښتنه مې وکړه که دلته ویم راته